بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې موږ د MS Excel باره کې لنډ معلومات یا انټروډکشن تعارف هم وکړ چې MS Excel څه شی ده او د MS Excel د عمومي صفحې باره کې مو هم معلومات وړاندې کړل. په دې ویډیو کې به انشاءالله د MS Excel د ریبنونو یا منیوګانو باره کې په تفصیل سره غږیږو. نو لومړی راځو د MS Excel ریبنونو کې لومړنی ریبن یا لومړی مینیو د هوم په نوم باندې مینیو ده چې په اکثره د آفیس په نورو پروګرامونو کې هم دغه مینیوګانې د هوم په نوم باندې مینیو اکثره د آفیس په ټولو پروګرامونو کې تقریبا یو شان د کوم کمانډونه چې په اکسل کې دي هغه په ورډ کې هم دي، په پاور پوینټ کې هم دي. نو د هوم په نوم باندې دغه ریبن په تفصیل سره انشاءالله په دې به خبرې کوو. په دې دغه ریبنونه هر یو ریبن په مختلفو کټګوریو باندې ویشل شوی ده چې په هغې کې هره کټګوري یا سیکشن بیا مختلف کمانډونه لري. نو لومړی د کلیپ بورډ په نوم باندې سیکشن ده چې د کلیپ بورډ په نوم باندې په دې سیکشن کې د کټ په نوم باندې کمانډ ده، کاپي ده او همدارنګه پیسټ ده. کټ او کاپي دا تقریبا یو شان دي، خو دومره فرق ده چې مثلا زه دلته لیکمه یو نوم لیکمه چې جمال په نوم باندې مثال په ډول یو نوم لیکم. دغه نوم زه کټ کومه نو د له دې ځایه کټ هم وایشم او د کیبورډ له لارې کنټرول ایکس هم کټ کېږي. نو کټ کومه او په دې بل سیل کې چې ده په دې بله حجره کې دلته کنټرول وي یا پیسټ وهم او پیسټ کومه. نو په دې سره دا کېږي چې په کټ سره کوم هغه اصلي لیکنه چې هغه له هغه ځای نه کټ کېږي او په بل ځای کې متبادل ډول باندې هلته راوړل کېږي. او په کاپي کې که چېرته مثلا زه همدا لیکنه کاپي کړمه نو په کاپي کې بیا دا سیستم نه وي. په کاپي کې هغه اصلي لیکنه پر ځای پاتې کېږي او د هغې یوه کاپي اخیستل کېږي او هغه چې ده په بل ځای کې پیسټ کېږي. نو د کټ او کاپي ترمنځ فرق دا ده. اوس بل هغه چې ده د فارمیټ پرنټر په نوم باندې ده. فارمیټ پرنټر څه ته وایي؟ فارمیټ پرنټر مطلب دا چې هغه په یو لیکنه باندې مختلف کارونه که چېرته موږ ترسره کړو، مثلا مختلف فارمیټ یې ورکړو، مختلف شکل یې ورته جوړ کړو او بیا غواړو چې دغه لیکنه نه بلکې دغه فارمیټ دغه مختلف کوم جوړښتونه چې موږ ورکړي دا دې په بله لیکنه باندې عملي شي. نو دې لپاره فارمیټ پرنټر مثلا دا لیکنه جمال په نوم د دې ته زه مختلف هغه ورکوم، انډرلاین کومه لاندې ورنه کرښه راځي، اټالیک یا په ترڅ کېږي، همدارنګه بولډ کومه او مختلف مثلا رنګ یې ورته بدلومه، سور رنګ دغه حجره سیل ته ورکوم او دې لیکنې ته مثلا زیډ رنګ ورکومه او له هغه نه وروسته دغه لیکنه په بل ځای کې یو بل ځای کې لیکنه کومه. مثلا دلته لیکمه علي او زه غواړم چې همدغه د کم فارمیټ د شکلونه چې کم جوړښت چې ما دلته په جمال په نوم باندې عملي کړی دا زه په علي باندې هم ترسره کړم. نو راځم څه کومه جمال په نوم باندې دا لیکنه سیف کومه سلیکټ کومه او فارمیټ پرنټر و هم له هغه نه وروسته زه چې په هر ځای باندې کلیک وکړم نو علي په نوم مې کلیک وکړ نو علي هم همغه شکل او همغه جوړښت همغه ټول سیستم ځان باندې عملي که. نو له دې نه وروسته دوم سیکشن چې ده هغه د فانټ په نوم باندې ده. فانټ مطلب لیکنه. فانټ کې چې ده لومړنۍ برخه د فانټ هغه د فانټ ډول ده. نو مختلف فانټ مختلف خط مختلف شکلونه یو خط ته ورکولی شم. مثلا خطونه مختلف تقریبا ډېر خطونه مختلف ډولونه لري، ډېر زیات او دې څخه چې هره لیکنه موږ غواړو هغه ته د خط ته شکل بدل کړو نو اول هغه لیکنه سلیکټ کوو. مثلا د علي په نوم باندې دا لیکنه زه اول سلیکټ کوم ده او بیا له دې ځای څخه هوم مینیو نه د دې فانټ بدلومه. د دې ترڅنګ د فانټ سایز یا دغه کوم
کم دا سایز چې کم دا دا هم مونږ کولی شو غټ او وړوکی یعنې خط غټولی وړوکی کولی هم شو د دې نه انډرلاین بولډ او ایټالیک باندې وغږېدلو له هغې څخه وروسته کولی شو لاندې بارډرونه مختلف ورکړو دغه کمې حجرې ته ښي طرف نه چپ طرف نه یوې خوا بلې خوا نه او همدارنګه کولی شو دې حجرې ته فیل کالر دغه حجره چې ده کومه حجره کې چې موږ لیکنه کوو دې ته مختلف د حجره چې ده په مختلفو رنګونو باندې رنګ کړو مثلا زه غواړم دغه حجره په دغه حجره کې چې کومه لیکنه ده مثلا زه دلته یوه لیکنه کومه کمال په نوم باندې یو څه لیکم او له هغه نه وروسته دې ته زه غواړم چې مختلف رنګ مثلا سور رنګ یا زیړ رنګ ورکړو نو کولی شو رنګ هم ورته بدل کړو تور رنګ مثلا شین رنګ او همدارنګه کولی شو دې خط ته هم رنګ بدل کړو مثلا زیړ رنګ یا سور رنګ او له هغې نه وروسته د الاینمنټ په نوم باندې دغه کوم سیکشن ده دې کې د هوم مینیو دا سیکشن ده الاینمنټ مطلب د خط جوړښت ترتیبوله مثلا دغه لیکنه د جمال په نوم باندې لیکنه مثلا زه غواړم چې دا د حجرې په بره سر کې راشي نو زه څه کومه دا سلیکټ کومه او له هغه نه وروسته زه دلته ټاپ وهم نو دا بره راځي او که چېرته باټم سنټر وهم نو منځ کې راځي او که چېرته باټم وهم نو دا لاندې له دې نه دا راځي همدارنګه ښي طرف او چپ طرف نه الاینمنټ کولی شو او همدارنګه سنټر کې مثلا یوه لیکنه زه غواړم د ښي طرف نه ترتیب کړم نو د هغې لیکنې ټول محتویات د ښي طرف نه ترتیب کېږي له چپ طرف نه او همدارنګه له سنټر نه همدارنګه کولی شو چې انډنټ ورته ډیکریز او انکریز کړو مثلا موږ کولی شو چې دا لیکنه ښي طرف ته بوځو نو دا ښي طرف ته یې بوځو نو دا غشي نښه وهو ښي طرف ته ځي او که غواړو بیرته چپ طرف ته راولو نو چپ طرف ته هم راځي او په دې الاینمنټ په دې کوم سیکشن ده په دې کې یو دوه مهم شیان دي چې یو د ریپ ټیکس په نوم باندې ده او بل د مرچ په نوم باندې ده ریپ ټیکس مطلب که چېرته مثلا موږ یوه لیکنه ولرو چې هغه له یوې کرښې نه زیاته وي مثلا زه لیکم this is our first lesson this is our first lesson نو دغه لیکنه ده زه غواړم دا لیکنه دې په پوره ډول وښودل شي نو دلته ریپ ټیکسټ وهمه کله چې ریپ ټیکسټ وهم نو تاسو وګورئ لیکنه یې په پوره ډول وښودله خو دغه کومه رو وه چې وله دا رو یې ورته غټه کړه یعنې په رو یې غټه کړله په 3 کرښو کې تقریبا راغله نو ریپ ټیکس مطلب چې لیکنه په پوره ډول وښودل شي او پوره ډول باندې خیر که رو غټه هم شي او مرچ چې د مرچ په اصل کې مرچ یو ځای کولو ته وایي چې په دې کې مختلفې حجرې مثلا زه غواړم چې 2-3 سیله سره یو ځای کړم 3 سیله یا زه غواړم دا 3 سیله دا 6 سیله 8 سیله دا د 8 سیلونو نه یو دانه سیل جوړ کړم نو څه کوم دا 8 سیله سلیکټ کومه او له هغه نه وروسته مرچ باندې ځم او په مرچ کې چې دا مرچ ان سنټر وهم نو دا چې دا مرچ کېږي مرچ کې بیا نور آپشنونه هم دي مثلا مرچ کې مرچ اکراس ده مرچ اکراس کې چې ده صرف دغه روګانې په خپل حالت پاتې کېږي خو صرف دغه کمې کالمونه چې دي دا سره یو ځای کېږي او د مرچ ان سنټر کې ټولې روګانې او کالمونه دواړه ختمیږي یوه حجره ترې جوړېږي او مرچ سیلز کې چې ده مرچ سیلز او مرچ اکراس کې چې ده سیلونه په خپل حالت پاتې کېږي روګانې په خپل حالت صرف کالمونه سره یو ځای کېږي او مرچ سیلز کې چې ده کالمونه ټولو نه یوه حجره جوړېږي او له همدې ځای کولی سو ان مرچ هم کړو ده